څنګه اجمل اخی جوړي شکر دی ولا اخی مته څنګه زیات خدا شکر دی الله احسان دی ته دې راغله ما چې اجمل پښتنه وکړه شیشه دې راوړو که خالی راغلی مونږ ته دا بچای و چې چای براوي شي مزه زما د چې اجل راغلی دی چې اوس کو شو خزه کور دی ودان چې راغلی څنګه تر پیخه وکړه خزینه ډاریږي ولا خبر شوم اجمل او خزینه ډاریږي نه ازمره ګوره که په ځنګل کې که په خار کې ازمره ګوره رښتیا وای دا سوې نه ډاریږي ته نه مړه چې زه کور ته نه نوځم ټول ته به ونیسي رښتیا لکتی زوی نه ډاریږي خزینه مړه خزه چې شته وای خزه نه ډاریږي نه دغه وروره که نه وشرمولم دا چې شاده خوړلې چې نه شاسمولی که درشمه ته مونږ ما پیوله مونږ ته معلومي چې تاسو ماره مونږ ته معلومي چې ډېر تکړه سړی مونږ ته معلومي چې تاسو ماره نه ډارېږي بیخي نه ډارېږي اوس به دې مونږ سوري پې درولي وارې راوکړي زه بس بدې وکړه وروره خیر نور سال دی وروکې که دې نه به تېر شو ښه وخت ستا زندګي څنګه تېرېږي ولا بس ښې گزاره کېږي تر دې ماله ښې څنګه کار روزګار دې نشته لکه چې وا کار روزګار بارګین مې دی موټر یې اخله او خرڅوه سر په تور موټر کې زه ماښام چې کور ته راځم په سپین موټر کې سخت دروغ کې دې څه فایده ده خسې کار نه ولې چې په دروغ وایي ما کار ده سمه چې دا کار دی چیرې ده مړه وروره دغه دروغ مې عادت شوي م دي که نه مرګریه او بله خبره دا ده دا مې بله ورځ هغه کابل سینټر کې واغسته ما خو ولي هغه په تخت باندې اچولي وي لا هم کېږي دې اخیستي ستا هم څلور سترګې دي هر ځای ته دې پام چې په دروغ وایي څه فایده دې د وایي ژماره ما ته خوند راکوي ولا چې وروي نه یم سات را باندې ښې ته جوړ کړي ویښته په دې مې 1000 افغانۍ ورکړي جاوید امرخیل سټایل دی وروره رښتیا وایي خامخا دې کې شک نشته بیخي بې شکه ښه چېرته وي اجمله دا څو ورځې بیخي ښکارېدې نه ته دې وره دا دوبۍ ته تللی او منډیوالان هم راغلي وو بنډار مو که چکرې مکرې مو واخلي راغلو ته نه خبرېږې وره مونږ خو چکرې وکړو خرچې دي چې کوو هغه څه کې وره چې په دې تیاره کې وختو که نه چې لږ مزل یې وکړو یوه جټکه یې وواله کړپ 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 او دې خلکو یو چغې او بیروبا پوله وخته که نه موړه باندې وخته هغه یو ټیر کې عوام زیات اچولي وه بیخي چې دا ډریوران هم صحیح نه دي زه ورته راپاڅېدم مې پام فکر ته مو پام یې ګوره چې ونه ډار شئ دا زمری در سره دی تر څو څه ژوندی یم یو به م رانه مړ کېږي نه کسان ډېر ما ویلې دوه په اوږه کوم لاندې کوزومه وروره خو بس بې چې الله لږه قراري کړه ورله ما پیلوټ په دروازه مې وټکړه مې ته راوځه که نه ته خو ناستې وروره هلته چیانس کې دا تړون دی چې په دې غټه پوله دې وخېجوئ صاحبه په پوله مې نه وخېجولی د یو ټیر کې مې اواز زیات اچولی وه یو ساپېړه نو مې ورکې که اوس توله بلې خوا ته دګڼ کې لاندې هغه دغه پټي مې که نه هلته دا لوښي موښي ډېر خلک کري تا نه چې تا خو به لږ مزل نه یې پې کړی بیا ورته کېناستم هغه یو اسیا پینګې پینګې وینګې کوي مې ته لږ را دې خوا شی ورور یو نرم کلچ یو یو اکسلیټر داسې ګیرونه مې ورکړل په نوم رانه تیاره نه ده مخکې شی اورټیکې کله دا بغل کله دا یو دغه راغی پوه شوې یوه جولۍ وه راته ویل یاره ډریور دي تا غوندې ته مې تشکر رشکې ته ناستې کېدو تیارې ته ده دا کیسه مې ورته ونه کړه رکشې ته رکشا هلته چې شي رشکه په وتلی شي عجیبه سړی په دې کې وروره باران شو چې باران شو سره مې اوله شیشه خپله بنده کړه د دننه داسې تازه هوا راتله هغه مې بنده ډېره هوا صافه وه ښایسته داسې هوا وه که نه دلته خو معمولي دغه شي سپېږمې دې بیا رابهیږي شیشه یې خلاصه کړې وه شیشه مې خلاصه کړې بیا باران شو آشیان مو لګول داسې مزه یې کوله وروره چې بس فوق العاده خو چکر تیاره دې م چلولې ده ظالمه پنځه ګیره وه نه که خدای مې نه غلطوي شپږ یې مخکې لګېدل او یو شاته اووه ګیره پکې وو کومک هم پکې وو که چېرته سړی راشي که نه کومک کړپ کړوپ لکه زرانې بنګ شی والوځي داسې یو مزه یې کوله ورکې رښتیا ما ته به چکر رانه کوي انډیوالان دې نسته ملګري کړي دي نه پیلوټ ما ته د ټولو نمرې را سره دي چې بیا کله چې د لږې پیسې برابرې کړې ما سره لاړ شه ډایرکټ به دې ځان سره کوم همدا مو ته یې چلوه اجمله تاسې دا کیسه وکړه که نه زه په تا باوري یم څنګه شکي نه پوره ده باندې باوري یم پوره باوري یم چې ټول دې ډوزې وویستې او دروغ دې وویل ته څه ګډې وډې وې
لږ څه ته ډېره جګه کړه که نه لږ په دې ګوتکا بیخي زیاته چینالې وارټه کړه لږ ګزاره دې کړې وای د نه منلو دروغ وای څه فایده اجمله راځه موږ زړه د منې بدېږي دي موږ یارې دروغ پیدا نه قیاسي چې کار مې د روزګار مې د راځه چې د ښه کار روزګار به ته وګورم اوس که زه تا ته ووایم چې سهار راپاڅېږم په جیب کې مې 2 روپۍ هم نه سر مې په لنګر تړلی جوړ کړم تجار د څه شي تجار اصل مرګري کارخانه ده ښه د اورلګیتو هغه ته په دوار سم بس کار کوه اصلي ښه صحیح هغه دي ښه او موږ کور ته هم راوړو دا ځینې داسې ده خړو سینې ده دا به ما ولیږي بازار نه به هغه راوړل کوچي به یې راوړل ګډ وډ به دا خو ځینې تجاران د خپل هدایت ورته وکړي ګډ وډ لوکل مالونه به یې راوړل نو ته تجار سه دا به چېرته پیدا شي دا صحیح کېده زه کارخانې ته هغه کومه که نه ښه او د میاخي سره به رابطه وکړي که نه واټساپ نمبر یې ته هغه کومه اول دې کارخانې ته ویسه وار به هم څو ورپسې کارخانې ته چې کارخانې ته ورغلی وې دا به ډېره ښه دا چې زه دا کارخانه خو به یې وګورو راوسته تجار درنه جوړ کړم تجار داسې کارونه کوه لکه مې رزق ګوره څو خلاص یم د پراشوټ نه دا اوس اصلي کوتي دا خو څه وایي وروره وطن ته نن سبا قسم په خدای هر سړی به خالي ګټې ته ګوري ګډ وډ مالونه به یې روان کړي ګډې وډې پلتې به یې روانې کړي په یو پوټي کې به 480 رقم پلتې به یې ګټي او خبرې دا ځینې نرخ لپاره ګټې لپاره نه ده په دې کې 80 پلتې په هغه کې 10 پلتې په یو نرخ باندې توبه خدای دا ګوره ورلګي دې په قلاره پرې نه وښودې هیڅ دې پرې نه ښود که نه بس داسې حلالو کار روزګار به کې او بس ښه تجار دا وګوره دا ټولو تجارانو دی موږ دا هیله ده چې صحیح شي ښه تولید ښه شی راوړي وطن ښه شی راوړي ښه شی راوړي وطن ته بله ورځ مې کور ته ورلګي دې راوړل 15 سپېړې راکړې د 20 به ورلګي د 15 سپېړې مې ګوروي دا دې سره خو سپېړو سره جوړېږي چې تا خو ووایي ښه خبره ده او سپېړو سره جوړېږم بې موره بې پلاره یم دا ګورې ګوره ها داسې کله ولګېږي که نه دغه د نورو غوندې هغه کېږي نه هغه پلته یې کته ولګي دا دې لرګی دې دا کوم هغسې دي که نه مساله فوټو که ودې کته کالي مې ونه سوځی نه غورځېږي دا د کمال شی دی هغه نور چې دا کوه ماتې دا ګوره دا یو داسې پراشوټ دا به وړې دا واړه دي کې ښه دا تیاره چې پیدا تیاره چې پیدا دا یې ویان دي نو ښه شی شي که نه ښه شی ښي او دا هغه دي پلین دي دا ته ولګوم نه صحیح دي ته ولګه زه وګورم دا بعضې اورلګیت کې ټول نګه رنګه دا صحیح دي ګډ وډ نه دي وروره یو رقم دی دا صحیح دي دا صحیح شی دی بس علم دی دا به خبره به ورسره وکړي ښه او څنګه خبره سره نور تجاران ورونی شي کوم ورونی که نه هغه ته وایي چې ښه شی وطن ته وړئ ښه تولید وړئ چې وطن لپاره هم ګټې موږ خو نن سبا وطن ته هر سړی ګډ وډ مالونه ښه ته دا خبرې پرېږده دغه راته ووایه چې دا به څنګه ترلاسه کړو چې راوړو دلته به یې موږ هم خرڅوو دا تجاران علم میچ والا نه دي علم میچ کارخانه چې کومه ده نمبر یې دي دا نمبر یې به درته درکړم هغې نمبر یې دي اوس رابطه ورسره کوه او بس وطن ته افغانستان ته کابل ته ټول شي ته مالونه دا بس هغه کوي او که نه چې دا قسمت خو وکړو تجاران بس هم ګډ وډ شی راوړي په کار ورته دا دی چې دا شی راوړي آفرین زه اوس خو راځه هغه هم د منې وینم چې کوم ځای کې جوړېږي چې کوم یاره چې تازه دی راباندې کته ډېر وخت مې کېږي چې دا به څنګه جوړېږي بس کار ته ته تکړه شې که نه تابعدار یې به راځه چې پرې ورشو